هند وایي د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو لخوا ونه کارول شي. په ملګرو ملتونو د هند مرستیال استازي افغانستان کې د جیش محمد او لشکر طیبه په څیر وسلوالو ډلو د فعالیت په اندېښنه ښودلې. د هند مرستیال استازي آر رویندرا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا کې ویلي د افغانستان خاوره باید د ترهګریزو فعالیتونو د ترسره کولو په موخه ونه کارول شي. هغې د لړ کې د جیش محمد او لشکر طیبه وسلوالو ډلو نومونه یاد کړل. د پاکستان استازي بیا د ملګرو ملتونو د غونډې ته وینا کې ټینګار کړی چې د طالبانو له ادارې سره د دوامداره تعامل وشي چې شته د بشري وضعیت او نورو برخو اندېښنې ځواب شي. ښاغلي آرویندرا د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې تاریخي بللې او افغانستان کې روان بشري وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. هغې د لړ کې د خپل هیواد د بشري مرستو یادونه هم کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې هیواد یې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او د افغانستان په مسالو کې له نړیوالو ټولنې سره فعال ښکېل دی. ملګرو ملتونو کې د هند استازي افغانستان کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه، د ماشومانو، ښځو او لږکیو حقونه خپل لومړیتوبونه یاد کړي دي. هغه د افغانستان له خاورې د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو اندېښنو ته اشاره ویلي د افغانستان خاوره باید د ترهګریزو فعالیتونو په موخه د روزنې، پلانولو او یا مالي ملاتړ د مرکز په توګه ونه کارول شي. په تیر هغه ترهګرۍ ډلې وي او یا افراد چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا من اعلان شوي لکه لشکر طیبه او جیش محمد ډلې. ښاغلي رویندرا د لړ کې پر لږکیو او مذهبي ځایونو بریدونه په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیتونو په تړاو اندېښمنونکې نښې وبللې. پوښتنه ده چې افغانستان د یادو ډلو په څیر ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه څومره پر ځای دي. د تیر حکومت پر مهال پولیسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي خالد پښتون وایي کابل د القاعده شبکې مشر ایمن ظاهري وژنه چې طالبانو لا نه ده منلې ښیي چې طالبانو د برخه کې هم د دوحې تړون نه دی عملي کړی، خو طالبان دا ردوي او ټینګار کړی چې هیڅ ته اجازه نه ورکوي افغانستان د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.